زه چې کوم ځای ته راغلی یم دا د نړۍ څه چې د ناروې تاریخي ځای ده. دلته بیا د کارموی یا د ناروې خواوشا د خلکو تر ټولو تاریخي زرنده چې 900 کاله خواوشا تاریخ لري، خو ولې په 1923 کال کې بیا دا له سره تعمیر شوې ده او له هغې وروسته بیا همغسې پاتې ده. دا په داسې یو ځنګل کې ده چې پخوا ورته لاره وه، خو اوس یې لارې یوازې پیاده رو پورې محدودې دي. دغه زړه کوټنۍ او دغه یې هم د اوبو لاره. دا خوږې اوبه راځي، دغه ځای کې اوبه ډېرې، خو دمګړۍ اوبه کمې دي، نو یو زرنده خوشه اوبه دغه ځای کې راځي او دلته لاندې سمندر ده چې ورغورځېږي. راځئ چې یو ځای وګورو، د دې تاریخ هم لیکلی ده او د دې زرندې خوشه څه رقم منطقه ده، ټول به یې په ګډه وګورو. د ناروې طبیعت کې ما له طبیعت نه خوند واخلئ. زما شخصا طبیعت ډېر خوښېږي. زه ښارونو ته دومره توجه نه ورکوم، زه ښارونه مې دومره نه خوښېږي چې ښارو ته لاړ شم. شاید ډېر خلک به وایي چې ته ولې همیشه له ځنګلونو او دې ځایونو ویډیوګانې کوې. زه خپله له طبیعت سره مینه لرم او طبیعت مې ډېر خوښېږي. نو که څوک طبیعت پسند دی، راځئ دغه ویډیو به یو ځای وګورو. اول په تاسو دغه منطقه ګورم، دغه د زرندې هغه 2 دانې تیږې شي، د غنم چې سره سولی، او دی هم دغه معلومات چې پخوا زمانو کې مثال دغه زرنده دلته وه چې جوړه سوې وه ده او دغه عکسونه یو څه نوي دي. خو اوس هم زرنده داخل فعاله ده، جوړه ده، خو کار ترې نه اخلي د دې لپاره چې دلته هر امکان اوس شته ده. دروازه یې بنده ده، دروازه موږ ته نه خلاصېږي. کوشش مې پرې وکړو، خو په هر صورت دغه هغه پخوانۍ تیږې دي چې موږ او تاسو یې وطن کې هم لرو. دغه 2 تیږو مابین کې به غنم سولیدل او هغې نه به اوړه جوړېدل. دلته بیا د چکر لپاره ځایونه جوړ کړي دي، خلک راځي، کیني، میله کوي، چکر وهي. که کله هم سړی وغواړي چې راسي دغلته له طبیعت نه خوند واخلي، ډېر ښایسته ځای جوړ کړی او ډېر طبیعي ناټوه ځای ده. دغلته ونو کې مرغان هم ډېري، دمګړۍ لږ کم دي، نشته، کمه خوا تللي دي. خو دلته د مرغانو ډېر غږي، شور ماشوري، د اوبو هغه د ابشار یا اوبو غورځېدلو غږ خو به تاسو ته درځي. ډېر یو ښکلی ارامه طبیعتي ځای ده. زه بیا هم تاسو ته وایم چې زما طبیعت ډېر خوښېږي. نه پوهېږم ملګرو چې تاسو څه رقم یاست، طبیعت سره څومره مینه لرئ، طبیعت مو څومره خوښېږي. هغه د هر انسان علاقه ده. که د چا ښارونه خوښېږي هم څوک ورته نشي ویلی چې ولې، او که د چا طبیعت خوښېږي هم څوک ورته نشي ویلی. نو دا د هر چا شوق، مینه او علاقه. نو وګورئ دلته د ماشومانو، د ځوانانو او دغه دې سره سره دلته څو طرفو نه لارې راغلي دي. لاندې نه دې خوا لاندې سمندر ده، وروسته به تاسو ته زه وښیم. دې سره سره ډېر ښایسته کار یو دا کړی چې دلته د کباب لپاره ځای جوړ کړی ده چې خلک دلته کباب وکولی شي. بل دغه چې خلک پکې ټال غوندې ځان ژوندی او دلته راځي، هغه ځای کې چې تاسې ګورئ رسۍ یې تېره کړې، په هغې باندې خلک درېږي او ځي، چې دا ډېر سخت ورزش ده. د ځان بیلنس برابرول، د ځان توله برابرول اسانه کار نه ده. ما کوشش وکړو، ما ونه سو کولی چې زه په دې باندې لاړ شم، ما لپاره سخت ده، ما دا نه ده کړی. خو د وخت او زمان سره که کوښښ وکړو، ځان به عادت کړو. هغلته یې ټال راځړند کړی ده، خلک راځي، کیني ټال کې او خپله ټالۍ خوري، سوچ کې ناست دي. او دې نه دې خوا چې وګورئ ډېر ښکلی طبیعت ده، لکه داسې یو هغه فلمونو کې به هم لیدلی داسې یو رقم طبیعتي ځایونه. بعض ځایونو کې مثال بلاګانې او دا شیان هم راوځي، هغسې ځایونه دي. داسې یو ډېره طبیعتي ناټوه ده چې څوک پکې بیخي لاس نه وهي، حکومت پکې لاس نه وهي، رعایت هم پکې لاس نه وهي. لرګي هم همدغسې غورځېدلي، جګۍ یې نه. دا د دې لپاره پرېښي دي چې دا طبیعت هم داسې پاتې شي. بعضې لرګي وهلي هم دي، خپل هم دلته یې غورځولي چې دا دغه نورې ونې تقویه کړي او دغه نورې ونې ښه رشد وکړي، زر غټې شي او ښه همیشه قوي او شنې واوسي. نو د همدې لپاره یې دغه طبیعت هم دا هغسې ناټوه پرېښی ده. دې کې چې همداسې خیزې بر همداسې طبیعت ده، دغه تیږو باندې دغه شنه نه پوهېږم موږ ورته څه جلګه ورته ویو یا بل څه ورته ویو، دا یې همدغسې دلته پرېښي دي. او دغسې ځایونو کې خلک کولی شي مثال د فلمو لپاره یا هم د نورو ویډیوګانو لپاره کار اخلي. او همدغه ځایونو کې د بلایي فلمونه هم جوړوي. څوک د بلایي فلمونو شوقي راشي، دغه ځای دې وګوري، ډېر یو رقم عجیب غریب هم ده. ډېره ښکلې فضا لاندې لري، ډېر ښکلی سمندر ده لاندې. په دې سمندر کې کولی شئ ماهیان هم ونیسئ. اکثر خلک راځي هلته ماهیان نیسي، دغلته بیا ورته کباب غوندې جوړوي. نو ډېر په شوق او په مینه باندې له ورځې او ژوند نه خوند اخلي. دا لاندې سمندر
او د اوبو ابشار خو اوس هم تاسو واورئ دلته اوبه ډېرې ښایسته پاکې او خوږې اوبه روانې دي چې لاندې سمندر ته غورځېږي یو له بده مرغه سمندر سره یو ځای کېږي چې هغه ترویږي خو په نړۍ کې چې خوږې اوبه ډېرې کمې دي 3 سلنه خوږې اوبه دي یوازې چې هغو نه هم یوازې 1 سلنه د څښلو وړ دي او 2 سلنه یې موږ او تاسو نه ضایع کېږي نو دا هم تاسې او دا هم طبیعت خوند ترې واخلئ